یوه ځوان خپل پلار ته وویل زه غواړم چې د هغې پیغلې سره واده وکړم چې ما لیدلې ده او د هغې ښایست او د سترګو جادو مې خوښ شوی دی. پلار یې په خوشحالي سره ورته وویل زویه دغه پیغله چیرې ده چې تا ته یې در وغواړم. کله چې د ځوان پلار هغه پیغله ولیده د ځوان د پلار خوښه سوه او ویل زویه دغه پیغله نه ستا وړ ده او نه ته د دې لایق یې. دغه پیغله د داسې چا وړ ده چې هغه څوک په ژوند کې تجربې لري لکه زه او دا هم پر هغه اعتماد وکړي. ځوان د پلار د خبرې څخه په تعجب کې سو او پلار ته یې وویل هیڅکله داسې نه کیږي، د دې سره زه واده کوم نه ته. د پلار او زوی ترمنځ لویه شخړه پیښه سوه نو د فیصلې دپاره د پولیسو مامور ته ورغله. کله چې مامور ته حال ووایه مامور وویل تاسې پیغله راولئ چې د هغې څخه پوښتنه وکړم چې په تاسې کې یې څوک خوښ دی، پلار که زوی. کله چې پیغله راوستل سوه او مامور ولیده مامور هم د پیغلې پر ښایست مین سو نو یې پلار او زوی ته وویل دا ستاسې وړ نه ده بلکې دا د داسې پیشني سړي وړ ده لکه زه. دلته نو د زوی پلار او مامور ترمنځ شخړه پیښه سوه او د فیصلې دپاره وزیر صاحب ته ورغله. کله چې وزیر صاحب پیغله ولیده نو یې وویل دا د بل چا وړ نه ده بې له ما غوندې وزیرانو. د دوی ترمنځ هم اختلاف پیر سو څو د فیصلې دپاره د ښار امیر ته ورغله. امیر ورته وویل ستاسې د مشکل فیصله به زه در وکړم خو تاسې پیغله را حاضره کړئ. کله چې پیغله امیر صاحب ته راوستل او امیر ولیده نو یې وویل دا باید بل څوک په نکاح نه کړي بې له ما غوندې امیره. نو د دوی ټولو ترمنځ لوی اختلاف پېښ شو. بیا نو پیغلې وویل ستاسې د اختلاف حلولو او فیصلې لار زما سره ده. هغه دا چې زه به زغلم او تاسې زما تر شا پسې راځغلئ او هر چا چې لومړی زه ونیولم زه د هغه نصیب یم او د هغه سره واده کوم. نو پیغله په ځغستا سوه او دغه نورو 5 نفرو ځوان د هغه سپین پلار د پولیسو مامور وزیر او امیر تر شا پسې ځغستل. چناب وبره یوه ژوره کنده په مخه ورغله او هغه 5 سره په هغه کنده کې ولوېدل. بیا نو پیغلې د لوړې ور غږ کړه او ورته ویې ویل آیا پوه سواست چې زه څوک یم؟ زه دنیا یم، زه هغه څوک یم چې ټول خلق په ما پسې زغلي او بې له هغو کسانو چې الله جل جلاله رحم پر کړی وي ټول خلق د دې دپاره په ځغستا کې دي چې په ما پسې راورسېږي او د دې دپاره چې په ما پسې راورسېږي خپل دین یې هېر کړی دی او د خپله دینه بې پروا دي تر څو په داسې حال کې په قبر کې ولویږي چې پر ما نوي کامیابه سوي. مزه پلار خاورې بسې له خپل رابه وټار خاورې بسې ډېر مغرور مزه پلار خاورې بسې ډېر مغرور مزه پلار خاورې بسې د رب ښکلي بندګان چې ازار نه کړې د رب ښکلي بندګان چې ازار نه کړې درته ویبه کړي ازار خاورې بسې ډېر مغرور مذهب